سلامونه او نیکې له مننه زما سباون تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو د افغانستان د کډوالو متعلق کوم څه په پاکستان کې میشت دي. هغه افغان کډوال کوم څه کم اسناد نه لري او یا هم ای سی سی کارت افغان سټیزن کارت لرونکي کم کسان سیو د هغوی متعلق پاکستان په وار ویلو سی او 13 مارچ به د اخیری ورځ وي او لدې پس بیا پر دې باندې کریک ډاون کې یا دی به نیول کیږي او په زور باندې به افغانستان ته لېږدل کیږي. خو د روزې مبارک اخیری شپې او لدې ماسوي د اختر چټانی په مابینځ کې راغلي وي. نو په دې خاطر باندې بیا د سی ریپورتونو تر مابینځ رالو انټرنیشنل کمیډیا سي د هغه د ریپورت ورکړی وو چې تر لسم تاریخ 10 اپریل پورې به دا کوم کاروایی سي د کریک ډاون سي د هغه به ځنډيږي. خو د نن کوم ریپورتونه سي د تیر ورځ کوم یو څه ریپورتونه د سی ویډیوګانی په خاصه توګه د اسلام آباد او د رقم راولپنډي او لدې ما سوي د کراچي او د بلوچستان په زیاتره سیمو کې کوم ریپورتونه سي دي که څه هم د دې ویډیوګانو په آزاد توګه تصدیق نه کیږي. خو دا په سوشل میډیا باندې خاص طور په واتس اپ ګروپونو کې لاس په لاس کې په دې کې کوم کسان سي دي هغه نیول کیږي په خاصه توګه په کراچي کې او دغه رقم د بلوچستان په سیمو کې کلا سیف الله سي د خانوزي ویډیوز دي دغه رقم د کلا عبد الله لوري ته د ګلستان لوري ته دلته یو څه کوم ریپورتونه سي دي یا کوم ویډیو سي دي هغه مخې ته راغلي دي چې افغانستان کوم کسان سي دي افغان کډوال سي دي هغه نیول کیږي او بیا کیمپونه تړل کیږي د هغه ځای پس کوم کیمپونه ورته جوړ کړل سوي دي چمن کې هلته به ساتل کیږي او بیا په دابل ورځ باندې لېږدل کیږي او افغانستان ته به اوړي. هلته په دای کیمپو کې به د نادرا کوم مرکزونه دي هغه قایم سوي دي هلته خیمې لګول سوي دي هلته به د یو شپه کوي د کوم نادرا سي د هغوی ګوتې به لګي تر څو ریکارډ یې پاتې سي کله چې سره کارډونه وو هغه ته به بیا کارډونه کوم دي هغه به د دې کارډونه ختمي د دې ریکارډ به ختمي او بیا به افغانستان ته لېږدل کیږي. خو دا اوس شروعات دي که څه هم دا تر لسم تاریخ پورې دا پریکړه سوې اوس تر لسم تاریخ پورې به دا کوم کاروایی سي ده په دې کې به دا به نه شروع کیږي. خو دا کاروایی له پرون راهیسې شروع سوې ده او کله دا تاسو ویډیو ګورئ نو شاوخوا 2 ورځې بیا دا پر سوي وي دا کاروایی سي ده یعنی پر 3 او پر 3 اپریل باندې دا باقاعده د دې نیول سي دي هغه شروع سوي دي او لسم تاریخ ته بیا د معطل نسو. خو سره کوم دا جمعه هفته اتوار داسې تیریږي نو په دې کې به لازمي خبره ده کوم کسان دي په خاص توګه پولیس سي دي هغه به د چې کوم چټیان سي دي هغه ختمي نو دی به دا کوم اپریشن سي دي هغه به یا کوم عملیات سي دي هغه به تیزي په دې کې به تیزواله راځي او کوم کډوال سي دي هغه به بیا په زور باندې لېږدل کیږي. دلته غټه مسله ده که څه هم یو وار تاسو ته ویلي په تیر ویډیوز کې که تاسو چیرې زموږ ویډیو ګورئ د دې کوم کورونه سي دي د دې کوم بزنس سي دي یا کاروبارونه سي دي هغه بالکل دغسې نیمای پاتېږي او له منځه ځي او دی نیول کیږي او بیا سي دي هغه ریپورټ کیږي. دلته چې کوم د دې کاروبارونه دي هغه بالکل اکثره کوم ویډیو سي دي هغه مو وینو څوک په دکان کې ناست دي که څوک تنور کې ناست دي هغه تنور ته ورځي تنور پر بندوي او دی نسی. پاکستانی کم حکومت سي دي د کم حکومتي کم کسان سي دي هغوی دا ویلي وو چې په ټي وي چینلز کې دي ټاک شوز کې ناست دي د کم خبريالان سي دي د هغوی په وینا باندې چې که چیرې د دوی د 13 مارچ سي وخت ورکړل سوی هغه هم د دې لپاره وایي چې دا کم د دې کاروبارونه دي هغه دوی ختم کړي او بیا ولاړ سي. خو دوی دا کاروبارونه که چا نه ختم کړي او که څوک پاکستاني حکومت په قبضه کې اخلي دا به بیا د پاکستان حکومت پراپرټي ګرل کی او د پاکستان حکومت ته بیا دا کم پیسې سي دي هغه بځي. خو فعلا دا کم حالات سي دي دا کم سچويشن سي مو وینو هغه یو څه زیات په دې وجه په خرابېدو دي سي دي د یو رقم بې عزتي ورسول کیږي او د سي دي هغه لمنځه ځي.
د افغان کډوالو کم نمایندګان چې دي هغه یعنی پر 3 اپریل 13 ورځ دی راغلي وو چې بلوچستان های کورټ کې هم د یو کیس درج کړی وو که څه هم د ای سی سی کم کارډونه چې دي هغوی په کورټ کې دا ورته ویل شوي وو چې دا د وفاقي حکومت پرېکړه ده او په دې هکله باندې دوی کم غوښتنې چې دي هغه باید چې وزارت داخله ته ولاړ شي له هغوی سره دوی حل وکړي یا تماس وکړي خو د پی او آر کارډ یا کم هغه کارډونه چې یو ان ایچ سی آر کړی دي پروف اف رجسټریشن لري د هغوی لپاره یا د کورټ چې دی یا کوم عدالت چې دی هغه دا پرېکړه کړې تر څو پورې پاکستان حکومت دوی ته وخت ورکړی تر هغوی پورې به کوم چارواکي چې دی که پولیس دي که نور داسې کسان دي هغوی ته لاس نه سوی وړلی یا هغوی نه سوی نیولی هغوی نه سوی ډیپورټ کولی خو کوم حالات چې موږ وینو هغه داسې دي چې او په اوله مرحله کې هغه کسان لیږدل کېږي ای سی سی کارډ او هغه کسان چې کم اسناد نه لري هغه به لیږدل کېږي او لازمي خبره ده کله چې د دې پریشر ختم سي دا کم کارډونه چې لري ای سی سی کارډ هغه شاوخوا 8.5 لکه کسان شمارل کېږي په ټول پاکستان کې له دې ما سوای چې کم ناقانونه دي یا کم ډاکومنټس نه لري هغه به کم شمیري چې دي که څه هم د دې کره شمیر نشته ول چې د هغوی کم یو ځای رجسټر نه دي د هغوی هېڅ معلومات نشته دا کم شمیر چې دی هغه تر 10 لکو پورې ښودل کېږي خو فعلا کم چې حالات مو وینو هغه داسې معلومي چې په اوله مرحله کې به دوی دا دوه کم کیټګریز دي دا به باسي شاوخوا له 15 18 لکه د دوی په وینا چې کم کسان دي هغه به باسي له هغه پس تر جونه پورې کله دا مرحله پوره سي نو بیا به دغه ته ځي پی او آر کارډو لور ته ځي او هغه به ځي هغه به بیا اصل کې هغه شاوخوا 12 لکه دي یا تر 12 لکه زیات دي دا یونیسیار رجسټر کړي دي او د دې کم کسانو کم شمیر چې دی هغه هم معلوم دی او کله چې به دوی تلو په دا تیر شاوخوا 18 میاشتې مخته کریک ډاون شروع شوی په نگران حکومت کې کله چې دوی تلو نو دوی ته یو څه له دوی سره مرستې هم کېدې یونیسیار به شاوخوا $300 یا $15 پر یو نفر هم ورکوي خو دا ای سی سی کارډ چې دی دا نادرا رجسټر کړي دي او له دې کم تفصیل چې دی هغه له نادرا سره سته څوک چیرې اوسېږي څومره کسان دي فامیل کې څومره دي او دې سره بیا کم یونیسیار چې دی یا بل کم دا رقم ادارې چې دي د نړیوالې د مهاجرینو کم ادارې چې هغه هېڅ قسم مرسته نه ورسره کوي او دا به لیږدل کېږي تر دې ټولو کم دغسې دی د نن چې کوم بیان راغلی و د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هغوی دا بیان ورکړی چې دوی به هېڅکله هم په زور باندې کوم افغانان چې دي هغه دوی نه باسي او د خیبر پښتونخوا کوم پولیس چې دي هغوی ته دا امر نشته چې هغه څوک په زوره ونیسي او تر دغه پورې ورسوي تر تورخم دروازې پورې واړوي نو که څه هم هلته په لنډي کوتل کې هغه رقم په پېښور کې 2 کیمپونه ورته جوړ کړل شوي دي هغه کسان به هم ځي خو کم کسان چې فعلا په رضا ځي هغه هلته روان دي او د خیبر پښتونخوا کې تر دې مهاله پورې کوم داسې ریپورټ یا داسې ویډیوز نه دي تر نظر شوي چې کسان په زوره نیول شوي دي لکه څنګه چې په بلوچستان کې یا په سند کې یا په پنجاب په سیمو کې نیول کېږي او پولیس چې هغه د دوی کورونو ته ورځي او راباسي او وړي په خیبر پښتونخوا کې تر دې مهاله پورې داسې نه ځي نو دا یو ښه پلس پوینټ په دې دی د افغان مهاجرینو لپاره کم کسان چې کورونه لري جایدادونه لري او یو څو وخت دوی تمه ده چې دوی پاتې سي او خطر محسوسوي نو هغه که چیرې د خیبر پښتونخوا علاقې ته ځي که پېښور دی دغسې د خیبر پښتونخوا کوم صوبه چې ده د هغه علاقې ته ننوځي نو شاید پر دوی باندې دا کوم جبر چې دی هغه تر ډېره حده پورې نه وي ورباندې او دوی د کوم خپل کاروبار چې د راټولولو یو کوچنۍ موقع بله هم ورسره پیدا سي خو خیبر پښتونخوا حکومت دا پرېکړه یا د علي امین ګنډاپور دا کوم پرېکړه چې دا سیاسي او فشار دی ولې چې د پی ټي آی یا د تحریک انصاف کوم د وزیر اعلی دی د پارټۍ د خیبر پښتونخوا کې د دې حکومت دی نو یو رقم پر پریشر هم اچولی هغه د پاکستاني کوم حکومت دی که څه هم دا د مرکزي حکومت پرېکړه دا په ټول ملک کې عملي کېږي خو یو رقم پریشر اچولی علي
امین ګنډپور چې دی هغه په زیاترو شیانو کې په بله معنا تحریک انصاف کوم حکومت چې دی هغه دا وخت له پاکستاني حکومت سره ولې چې هغه یو خو د دې مخالف دی له دې ما سوی د پاکستاني فوز کم که چیرې مو ووینو دوی یو تر ډېره حده پورې اختلافات تر مابین لري او د خیبر پښتونخوا کوم حکومت چې دی هغوی دا پرېکړه کړې ده د دې ما سوی که یو لوري ته موږ وګورو پاکستاني فوز کوم ویان دی اداره چې د ISPR د هغوی بیان راځي چې کوم ترهګر دي د هغوی خلاف عملیات کیي د هغوی سره به هېڅ خبره نه کیي او د هغوی پر ضد باندې به کوم فوځي اپریشنونه دي یا فوځي کوم عملیات چې دي هغه به کیي خو بل لوري ته علي امین ګنډپور چې د نن کوم پریس کانفرنس کړی یا کوم بیان یې ورکړی هغوی کې دوی دا ویلي چې د TTP سره یا د پاکستاني طالبانو سره به دوی مذاکرات کوي او دوی یو دغه هم ورکوي چې کله د عمران خان په وخت کې مذاکرات سوي وو نو کوم امن سوي وو تر ډېره حده پورې حالات چې هغه کنټرول سوي او تر ډېره حده پورې امن راغلی وو خو اوس د یو بیا وایي نن بیا ویلي اوس دوی د له افغان مهاجرینو د کیسې ماسې وایي چې له TTP سره دي مذاکرات وسي او دوی ته د اجازه ورسي یا دوی د اجازه دوی د پرېښودل سي و افغانستان له حکومت سره دوی په خپله مذاکرات وکړي هلته خپل کم ټیم چې دی هغه ولیږي خو دا کم درې کم شان چې دي دا یا درې کوم موضوعات چې دي دا ټول هغه موضوعات دي چې د وفاق سره تعلق لري یا د وفاقي کوم حکومت چې دی یا د اسلام آباد په لاس کې دی هغه که د افغان مهاجرینو کیسه سي هغه که د سکیورټي کیسه سي یا د مذاکراتو کوم کیسه سي که علي امین ګنډپور خپل کسان لیږي و خپل مذاکراتي ټیم لیږي و افغانستان ته هغه که بیا په افغانستان کې له حکومت سره د پاکستان د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د حکومت سره مذاکرات کوي په کم معنا به کوي د دې کم اختیارات شته نشته ولې صحیح د بارډر خو د خیبر پښتونخوا د بلوچستان سره لګي او دا رقم کم فیصلې سي دي هغه که د تجارت سي که د امن سي که د سکیورټي سي دا د مرکز پورې تعلق لري مرکز پورې تړاو لري دی کم اختیارات لري له دې ما سوی که چیرې دی له TTP سره مذاکرات کوي په کم نظر باندې مطلب په کم د دوی څه اختیار څه چې دوی د TTP مطلب عملیات نه کوي دوی دا اختیار لري چې د عملیات راوګرځي او لازمي خبره ده د کم حکومت چې دی یا کم مرکزي کم حکومت چې دی دا هر څه واک اختیار چې دی هغه د هغوی په لاس کې دی نو د افغان مهاجرینو کیسه هم دغه چې دی چې کم حکومت مرکزی حکومت یا وفاقي حکومت دا پرېکړه کړې ده او د نورو سیمو کې یا په نورو صوبو کې کوم دا عملي کېږي نو تر ډېره حده پورې به په خیبر پښتونخوا کې هم عملي کېږي که څه هم هغه رقم حالات به نه وي که څه علي امین ګنډپور په خپله خبره ودرېږي اول شرط خو دا دی چې هغه په خپله خبره ودرېږي ولې تېر وخت کې مو لیدلي دي هغه هم له خپلې خبرې په شا سوي دي پر هغوی باندې بیا پرېشر لیدلی دی او هغه خپلې خبرې تیر شوی هم دی نو که چیرې دی په د مهاجرینو په کیسه کم نن بیان ورکړی دی چې په زوره به نه نیول کېږي یا دوی به نه پسې اخیستل کېږي نو دا کوم خبره که دی ورباندې درېږي بیا د مهاجرینو لپاره تر ډېره حده پورې یو سهولت دی سهولت په دې معنا چې دوی به خپل کم کورونه چې دي هغوی د راټولول لپاره یو څه دوی ته به موقع ورکړل شي او د ACC کم کارډونه چې دي کم کارډ لرونکي کم کسان چې دي هغه زیاتره هم په خیبر پښتونخوا کې دي شاوخوا د 18 زیات کسان یا دي د ACC کارډ لرونکو هغه 50% یا 50% چې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت میشتي په کیمپونو کې دي یا دغه رقم په ښارونو کې دي او دا اتلکه کم کسان چې دي ACC کارډ لرونکي دي دا مخکې هم درته ویلو په تېرو ویډیوز کې چې شاوخوا 80% یا 80% کم کسان چې دي دا په پاکستان کې پیدا شوي دي د دوی کم دغه چې دي والدین چې یا کم د دوی مشران چې هغه له افغانستان څخه راغلي وو نو کله چې دوی په پاکستان کې پیدا شوي دي نو بیا دوی ځان رجسټر کړی دی له پاکستاني حکومت سره له نادرا سره او دوی
دې ته بیا کارډونه ECC کارډ یا افغان سټیزن کارډ ورکړل شوی دی. نو دا و د افغانانو د تازه حالاتو متعلق. زموږ کوم چینل چې دی هغه در سره سبسکرایب کړئ او که دې متعلق تاسو نور معلومات غواړئ یا کوم تاسو مشوره وي یا رایې وي موږ سره د کمنټ له لارې ضرور شریکوئ. ډېره مننه.